سلامونه د بیټک ټي وی ډیرو قدرمنو لیدونکو خوږو اوریدونکو تاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم. تاسو کته شي چې د مختلفو ټولنیزو رسنیو لخوا تاسو وخت په وخت دغه خبرونه اورئ چې د پښتونخوا وطن په ثوابای ضلع کې د ډېرې مودې راسه دغه قتل عام روان دي. ځوانان د وړو لانجو باندې په وړو خبرو کې د یو بل ژوند د لاس ورکوي، د ټوپک د لاس دلته کې د آیسو یا د نشئی موادو دغه چې کومه لړۍ روانه ده هغه هم په ډیره اوچته پایه باندې روانه ده. نن په ثوابای ضلع کې د ټولې ثوابای لویه جرګه راغوښتې شوې ده. دغه جرګه په ثوابای کې په یار حسین کلي کې راغوښتې شوې ده. د دغه جرګې په پای کې به څه ګټې دی لاس ته راوړي او ثوابای به په راتلونکي کې د څه ښه امیدونه د دوی نه ساتلی شي. دغه جرګه څه اقدامات پورته کوي دغه به د بیټک ټي وي په شیشه باندې وخت په وخت موږ تاسو ته مخامخ کوو. ګو که دلته کې په ثوابای کې ګرمي هم ډیره زیاته ده، خو بیا هم د دغه ګرمۍ باوجود د ثوابای دغه قیادت د ثوابای دغه ټول مشران په دغه خبره باندې اندېښمن دي چې په دغه سخته ګرمۍ کې هم په ثوابای کې دغه لویه جرګه راغوښتې شوې ده. تاسو زما په شا باندې دغه کتی شئ چې دلته کې د هر سیاسي ګوند مشران ناغلي دي، ټول سیاسي قیادت راغلی دی، ملایان ناغلي دي، عالمان ناغلي دي، دغه ټول خلک راغلي دي. د دوی خبرې د دوی فکرونه چې د ثوابای د ودې دپاره په ثوابای کې یو وارې بیا د پرامنه ثوابای او ثوابای د امن ځای قایمولو دپاره دوی څه کردار ادا کوي دغه موږ سره اوسئ. وخت په وخت به تاسو سره دغه خبرې شریکوو. زما دا تجویز دی چې زمونږ په کلو کې یو نوی رواج راوته دی، نو مونږ دا چې مونږ ځان ته پلاران وایو، دا چې کوم مونږ دلته ناست وو ځکه چې مونږ ټول پلارانو لومبې به مونږ دا قدم اوچتو چې مونږ خپل لور خور له حصه ورکړو په خوشحالی، چونکې مونږ کې دلته کې په ثوابیا کې خانان نشته دی. مونږ ټول د کنالګو خاوندان یو، د هغې یا مونږ سره 10 مرلې کېږي یا 15 مرلې کېږي. نو مونږ به دا قدم اوچتو که هغه نه اخلي هغه اخلي، خو چونکې زه هغې سره بیا هغه هم خادي پرېږدم د هغې د وجې هغه مجبوره ده زه نه اخلم. او بیا داسې وشي چې زه نه یم خبر زما د خورې څه چا اغوستي، زه نه یم خبر زما ترورې څه چا اغوستي، هغه ټوپک مار ته زه پرېږدم خو زه په خوشحالۍ باندې هغې نه ورکوم، زه بیا هغې ته یم غم خادي پاتې دی. نو ما ویې زه پکې دا یو تجویز کړم چې مهرباني وکړئ راپاسئ او د دې ځای نه چې ځو چې مونږ په دې عهد باندې لړ شو چې مونږ ووایو چې د ملکزو د حجرې نه مونږ راتلو، نو مونږ ځان سره یو نوی میسج راوړی دی چې نن به مونږ د خپلې لور خور به په خپله خوشحالۍ باندې چې زمونږ ترور ده که زمونږ خور ده که زمونږ لور ده چې په خپله خوشحالۍ باندې پلار ولګي او هغې خپل حصه ورکړي. ورپسې دویمه خبره ده چې دا مونږ دلته کوم کسان ناست وو چې مونږ دا عهد وکړو څنګه چې غلام حقاني په خپل لاس کې ووایي چې له اول نه مونږ په ځان باندې اپلای کړو، یوازې احمد علي یوازې غلام حقاني یوازې عرف او شرافت لا مونږ نه چې دا ټول چې مونږ په ځان باندې عهد وکړو چې بایي لکه زه به ورته خپله قسمیه ووایم د 2001 نه زه ناظم را روان یم، خو الحمدلله زمونږ په تاڼه کې دا ریکارډ دی چې زه به په غل پسې نه یم تللی، زه په اسمین پسې نه یم تللی. دغه شانتې ولې دا ټول زموږ د عزیز ولی خلک دی، دغه پولیس والا زموږ د عزیز ولی خلک دی، زموږ وروڼه دي پکې ورونه دي پکې، هغې زموږ نه مجبوره شي هغې بیا راشي او بیا هغې خپل کار کوي. بل یو تجویز مې دا دی چې انشاءالله احمد علي خان ته وایم چې څه وخت پس دغه شانتې یو بله جرګه به کوو او دا به د درخواست کوم هغه جرګه به موږ له راکوئ شوې له به راکوئ، په هغې جرګه کې به دوی خپله کارګزاري بیان کړي، بیا په هغې جرګه کې به نوې چې مخې ته څه راځي نو په هغې باندې به خبره کوو چې آیا څه کمې راغلی دی، مونږ چې کوم دلته کې کومې خبرې کړې وې په هغې کې مونږ څه کمې راوستی دی او که نه راغلی. نو دوی ته مې دا درخواست چې انشاءالله را روان جرګه چې نو هغه به دقې شان دا ګرانې جرګه به تاسو مونږ له انشاءالله شوې کړي له راکوئ. زموږ مې هم لاړل. والسلام، مهرباني. ډېره مننه ستاسو د بیټک ټي وي چې تاسو دلته کې راغلې. باید داسې ده چې جرګې خو پښتنو له پکار دي، ډېرې جرګې پکار دي ځکه چې د پښتنو د مسایلو حل چې دی نه دا جرګه ده. باید کوم مخکې جرګې شوي دي هم نو چا یو انیشیټیو اخیستی دی چا یو ګام پورته کړی دی نو دا څه بده خبره نه ده. نن دلته کې دا جرګه وشوه، دا جرګه به مونږ وسیع کوو، مونږ به ځو عثمان کې به هم دغسې جرګه کوو، کوشش به کوو چې په ګدون کې هم دغسې جرګه وکړو، په بلاک کې هم داسې جرګه وکړو چې د ثوابې د پښتانه چې دلته کې کوم د یو قسم له قتل و غارت شروع دی د آیس تقریبا دی کې مین فیکټر کوم موږ وایو زمونږ ځوان کول چې کوم دی د دې نشو د دې تماشو په وجه باندې دغه مازغه سن شوي دي. موږ وایو چې موږ دغه خلکو سره کینو،
دغه خلکو سره خبرې وکړو، یونیورسټو ته لړ شو، کالجونو ته لړ شو، سکولونو ته لړ شو، استادانو سره کینو د چې څنګه استاد یو کلاس لري داسې د دې جرګې مشران چې کم لړ شي او دی سره په دې کلاسونو کې کلاس ولي چې لومبه به موږ په خپل کور کې خپل چاپیرچل کې به ګورو، د هغې نه پس به موږ بهر روزو، موږ به د هغې نه پس خپل چم ته روزو، خپل ټبر ته به روزو، بیا به خپل کلي ته روزو چې زموږ په جرګه کې داسې څوک او د هغې نشاندهي وشوه به د دې جرګې برخه ني او موږ په دې کې دا یو ژمنه کړې ده خپلو کې چې موږ به داسې قسمه خلکو پسې نه تاڼې ته ځو، نه به موږ هغې سره په کوټ کې په کچرو کې نه به موږ هغې خلکو له جرګې کو. دا یو ژمنه تقریبا د دې جرګې ټولو ممبرانو خپلو کې کړې ده. حکومت به په خپل لیول یو کار کوي، ما پکې دا تجویز پیش کو چې دا څوک خرڅوي دای سره هم ناستې پکار دي. سلیم لاله یو خبره طرف ته اشاره وکړه، زه باغې سره تایید کوم دا خبرې چې پولیس ته داسې تفتیش وکړي چې یو سړی جرم کوي هغه جرایم پایشه سړی دی د هر طرف راټینګ کړي چې عدالت ول سبا د شک فائدہ نه ورکړي او عدالتونو باندې هم دا ګوته پورته کوم چې پولیس خپل کردار ادا کړي، قاتل مونیسی سيزونه هم دغه شي او د جرایم پېښه خلکو مراولي د قانون په شکنجه کې راګیر شي، عدالت ته پیش شي، هغه سبا بل رز هغه بیا ضمانت ملاوي شي او بیا دلته کې بری تاوي او ګرځي مونږ دا بیا نور هم د افسوس خبري، دا بیا نور هم د پریشانی خبري. نو زه ټول ملګرو ته زما په دې باندې دا اراده ده چې زه دغه شان په فورمز جوړ کم، خلک را جمع کم، هغه باندې په ماډرن لاینز باندې کار وکړو، بلکې هغه یو روایتي جرګنی چې خلک راځي خبرې کوي تقریرونه کوي، بلکې هغه د دې زماني د دې خلکو د مزاج سره سمون لرون کې خبرې مونږ له پکار دي او په هغه فکر باندې مونږ لتل پکار دي چې مونږ د معاشري اصلاح وکړو. تاسو ډیره مهرباني، تاسو د ټول ټیم چې راغلي خپل وختونه هم راکړي دي، د جرګې لم کاورېج ورکړ، په دې جرګه کې هم داسې خلک راغونډل چې غي دا غي رائے تاسو واغستا وغه بیا خلکو ته خروي په یو نیک نیت باندې. نو تاسو کوشش ته خراج تحسین پیش کوم، ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. السلام علیکم. دا جرګه چې کوم دا زموږ ان شاء الله تعالی کدي کې هغه نیت او دې کې دا چې کوم ناس دلته موجوده خلک دي کده دې نیتونه ورته خوي ان شاء الله دا کامیاب واله د دینه به دا طرفګنیم ختم شي، دا قتلونه بم ختم شي، دا آیس بم ختم شي او دې کې زموږ د ماشومانو تربیت پم خکېږي، زمونږ د سټوډنټ ټول لغټ تربیت ته دغه چې راغی د تربیت هم ضرورت دی. زمونږ یونیورسيټي حالت ډېر خراب دي، ته چې دا نانوي یونیورسيټي چې کوم جوړه شي د ثواب یې د دې باره کې ډېر زیات ما سره تشویش دي، هغه حالت نه د چې کم پکار دي. نو زه یقین لرم ان شاء الله تعالی دا یو ډېره مفیده او کارآمد جرګه به یو ان شاء الله د دې د ملشرانو چې کوم سپیرټ دی نو دا سپیرټ باندې او دې کې زه ما ویل یو ځای کې وس چې ثوابه والا خلک چې بهر سورم دي کنه هغه یو بهترین هغه ته خلک هغه ګلونه لري هغه معنی ټول محفل راغونډي، هغه مل مدوست می، هغه یار باشمي، هغه یو بهترین دوست وي، په خپل روح سو ټرست نه کی خو ثوابه په مرګري ټرست کوي. هم دکا چې بیا واپس راشي دلته کې نو هغه حالت نه مونږ یو بلتا مونږ کې د برداشت ډیر زیاته کمی ده، مونږ به یو بل سره د برداشت نه کارالو، د یو بل خبره مونږ مصیبت دار چې مونږ د یو بل خبره نه اورو، چې کله مونږ د یو بل خبره اورې د زمان شورا خیال بیا هیڅ وجه نشته چې مونږ یو بل سره په خبره باندې اړم شو یا سکتل یا داسې بل خبره او د تربیت او د اجرو د آبادېدو ډیر سخت ضرورت دی. کدی ټایم کې د اجرو آبادی رااله نو زه چې ان شاء الله تعالی او دا جرګه ما ته دا محسوسيږي چې ان شاء الله ثوابه کې اجري شته، ثواب اجرو ته زونه ته تعالی لګېدلې کاغه تعالی کولاو شنه ان شاء الله د نوې نسل به ډیر بهترین او کارآمد به یو د قتلونو د آیسنا د دې خبرونو بروزي دې سره ای جرګي لزه مدیله یو بل وینګم پکار دي او وینګ ولدا پکار دي چې د ینګ لکانو له اکټیویټی شروع کې صفازټي یوکسي نو بډې راخي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربان دی. بیټک ټي وي پر ساده دا یو خبره کوم په کار دادی چې پولیس لا خاص کر یا پټواری لا د ډي سي سټاپ چې څه کوي نه دا مخکې بتاړه کې کتاب 25 مینټین ساتل شي. کتاب 25 په دې ته وی چې دار چا یو کردار به لیکل شوی چې څو لیکو. زه دا یو سوال کوم چې په کار کې هغه شی بیا فعال کی نه چې پرس بحال شي کنه ان شاء الله تعالی حالات
زه ما یو ځل چې زه کله ناظم وم نو ما هغه وخت کې په ډسټرکټ اسمبلی کې ویلي په پوینټ اف اډر چې که ما لا تر نن تاریخه په رشوت روپۍ پولیس له ورکړي زه پې ته قسم دی بیا ما ته دی وی دا د پولیس ناظم ما نه ما ورکړي نه دي شهید ډوډۍ دا زه چې کوم ما پلار هم کوله زه کوم زه خو اول د ټولو جرګې او د ټولو چې څونه ولس دلته راغلي د هغې شکریه ادا کوم زه دا خبره کوم چې موږ له داسې قدمونه په کار دي چې کوم قدمونه موږ د خپل کور او د خپل خاندان دپاره اوچتو چې څنګه زموږ کورونه روان شي زموږ خاندانونه بعضې وخت کې برباد شي نو بیا په هغه کور کې څوک راوچت شي نو هغه سلسلو ټیک کولو کوشش کوي موږ دا وایو چې تقریرونه نه بنیادي طور به یو داسې شی راوچتو چې زموږ دا ټولې مسلې مخې ته راشي او عقلي او فکري بنیادونو باندې د دې لپاره موږ ټول چې څونه دلته قوتونه دي دا موږ په شریکه باندې لار راوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو تاسو ډیره زیاته شکریا ډیره زیاته مننه. تاسو تقریبا 3 نیمه غنټې دا جرګه وشوه مختلف تجاویز رااله او تاسو د خپل موبایل په ذریعہ باندې هغه ریکارډ کړو مختلف ډیر خپل تجویزونه رااله ځکه چې دا نن ته چې مختلف ګوندونه خلک راغونډېدل د دې وجم دا چې دومره زیات حالات خراب شوي دي چې خلک د خپل کور د بچو هغه مستقبل او د بچو د کنټرول کولو لپاره خلک پریشان دي او دا شی ډیر په تیزی سره کاغه قتل عام نه کاغه هایستی کاغه بد اخلاقی ده بد کرداری ده شوکی دي ډاکی دي د انتظامی غفلت دا ټول ډیر په تیزی سره چې کوم نه روان دي دا نن چې دلته کوم جرګه شو نو کوته د پښتنو تاریخ وګورو نو پښتنو ټول عمر اغي نه اسټابلیشمنت کتلی نه دارو ته کتلی دي پښتانه ټول عمر ناشوي دي او د خپل مسلو حل په جرګو راسته دي دا نن هغه د جرګې یو سلسله وا افغانستان ته وګوره 28 ملکونه رالل شل کالال تکي ویني تويشوي خو هغه عالمی طاقتونو چې هغه نن په خلا کې ګرځي خو هغه طاقتونو په هغه زور باندې په افغانستان کې امن را نه وسته شو نن هغه خلک کې ناس جرګه کې ناستا او هغه چې راشه تاسو خپل جرګاو کې تاسو ځان له امن راولې دا زمونږ پښتانه یو بنیادی د ثوابه خلک یو دا دلته چې کومه زمونږ په دې ملکزو درچې وه دلته چې کومه جرګه جوړه وه همیشه چې به دي چې تروغه کوله د یاروسین جرګې او دی به د یاروسین جرګه نو ما به زه به پاسېدم ماروغه کې ما به وایي چې دا یاروسین پورې مه محدود کوئ دا زموږ د رزړو جرګه ده دا زموږ د ثوابه جرګه ده نن هغه ثابته شوه چې زموږ هغه جرګه نن د ټولې ضلعې جرګه شوه پکې د مردان نم مرګي راغلي پکې د هر ځای نه وکیلانو ډاکټرانو پروفیسورانو لیکوالو سیاسي خلکو علما کرامو نو نن دا جرګه نن ثابت شو چې دا جرګه د ټولې ضلعې ده او ان شاء الله تعالی چې کوم سټپ نن واغستې شو بیا کوم اعلامیه جاری شوله نو مزید ان شاء الله چې دویم جرګه د دغه محدود خلکو کیږي چې به یا تیا کسانی یا به سل کسانی ان شاء الله تعالی دا چې کوم تجاویز را لدلته په دې باندې به دغه جرګه چې کوم نه مخکېزي او په هغه باندې به ان شاء الله قدم په قدم باندې مخکېزو او کوشش وکړو چې کومه مسلې منګه لومبه دلته چې کوم امن امان مسله ده 1 نمبر باندې دویم زموږ دلته آیسو مسله ده نور چې کوم دی دلته بیا قبضه ګروپ ته یا نور مسلې دي هغه په 3 او په 4 او په 5 نمبر چې ان شاء الله تعالی دا په مخ کې وځي